خدای غرق کړي یادونه مړه ما ویل چې څه تندر را پرېوتی 200 ګزه لاندې او 950 ګزه اوچتې چې د خلکو ته پته ولګي چې واقعي د سیمنټو کارخانه ده ما وی چې زه به هم لږه تازه هوا وخورم راشه دې لور سره دې کښېنه دلته چې څومره تازه هوا خوري نو خوره څه دي ماماجي تا خو هم د نیانو بیا کلاس کې نیولې دی څه کې چېرته سنت له روانې څه چې زه چېرته لاړم بس ضمانت قدرونه کوم دا خو زما ټولو کې کمزوري بندونه دا ولې دا سپوږمۍ ولې جاړي زما خیال یې جوړ چا ورته سوی چې د یو چینی خاوند د شهزاده په ځای دیاړي مار وخیږي نو جاړي به نه د څه دیاړي مار یې غلی شه دا مې په خپلو سترګو لیدلي چې دیاړي دې کوله څه زه به ورته دیاړي ماري کوم د دوبۍ شهزاده به دیاړي ماري کوي شټوزه نه د دوبۍ نوم مه اخله دوبۍ لاله سمندر جوړه لعنت شه لعنت شه سکي زما میوانه ګډوډو سر شو نه ولې دا زما به داسې شلم وادي نو د دوبۍ نه زه په سمندر کې په لامبا لامبا پاکستان ته رالم دا څه سړیتوب دی والله کې دی یا خدای پاکه دا زمونږ د کپلې نه جوړېږي کار ته خو پرېږدی که نه تا ورته د چیو ست ولې نه کولو ما ته به ملګري پیغور نه کوي چې دا څنګه د دوبۍ شهزاده و چې د سر په کور کې اوسېږي زه د شهزاده صاحب ډریور سړی یم او زما 200 ایکړه ځمکه ده او پریان پکې بیا ده دا څه صاحب دی مړه صاحب صاحب شارجه مې تا په څو لیکلې شارجه تا شوه صاحب صاحب وګوره یو ټینکر به پکې لیدانه ماته راکړو تا خو ما ته شهزاده نه کم خیر ما ته راکېدو موږ د اوسپنې کبابخانې کې اوسېږو هیڅ کله نشي کېدی هیڅ کله په فوټپات به اوسېږم په فوټپات پرېږده چې د ټول خاندان راپورې وخاندو دویم دا څه نشي کېدی دا څنګه کېدی شي دوبۍ شهزاده به اوس په فوټپات ودرېږي دې به زه چلې معاف نه کړم بس نه چې ورانه ده نو ستا نه ورانه ده لعنتي سل خامارانو سره په غار کې اوسېدی شم خو هغه نولي سره په کور کې زه نه شم اوسېدی څه د غاښونو بیماري در باندې لګېدلې په دا جامه دې ووهم وای خدایه پاکه زه نن شوم زه برباد شوم دې دوکهباز ما سره دوکه وکړه ما ته یې وې چې زه دوبۍ شهزاده ما ول خپله لور ورکړه دا خو دیاړي مار وکړو دیاړي مار دې چا ته وویل دلته چېرته هوټل موټل شته بوتل نه شي بوتل خو ما سره نشته زه خبر یم چې یو ځل بند شم نو بیا به جګړېږم ته کې سره لاس ته خو زما نشته دا ولې دی خو بار وغورځولې زما کور ته چې سبزي م راځي که نه نو هغه هم په هلیکاپټر کې راځي زم خدای د بیخ او بنیاد ته داسې مصریخانې وباسي چې په کوم مصریخانه کې دود پتي دي نو هغه څه مصریخانه مړه باباجانه ته بیا راغې دا ټوپ کوم در باندې ها تاسو کې داسې بهادر زلمی شته دی چې دا سر دې جدا کړم دغه دی رالی دا تکړه ځوان دی